پر طالبانو د امرالله صالح تازه ګزار او د سیاسي چارو کارپوهانو غبرګونونه امرالله صالح د چا په خوښه او د څه لپاره په طالبانو تورونه ولګول او سیاسي چارو کارپوهانو په تړاو څه ویلي دي دا ټول په همدې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوریت نظام لومړي مرستیال امرالله صالح په خپلو تازه څرګندونو کې پر طالبانو تور لګولی چې د هیواد قومي ولسي او سیاسي بنسټونه د شریعت په ناسم او جعلي استعمال سره له منځه وړي. نوموړي په خپل ایکس ادرس لیکلي د طالبانو نننی حاکمیت د اساسي قانون او د ولس د رایې د نه موجودیت له امله افغانستان بې ثباتۍ، فساد، بدبختۍ او بالاخره په سختې کورنۍ جګړې بدلېدو ته آماده کړی دی. امرالله صالح ویلي هڅه کوي هیوادونه نړیوال قانع کړي چې د طالبانو په واک کې افغانستان سره هر ډول تعامل باید د اساسي قانون د پروسې د پیلولو په شرط وي. ښاغلي صالح ویلي ډیر ژر به د هغو بحثونو او خبرو پایلې په عمل کې ښکاره شي چې د نړۍ له اغېز لرونکو بنسټونو سره یې کړي دي. د امرالله صالح دې څرګندونو ته په کور او بهر د سیاسي چارو کارپوهانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي. فایاض فرهنګ لیکلي دي د اساسي قانون پرته هر ډول حاکمیت جدي ستونزې رامنځته کوي ځکه دا قانون د حکمرانۍ د هیوادوالو د حقوقو د تضمین او له فساد څخه مخنیوي وړاندې کوي او پر نشتوني حکومتونو شفافیت له لاسه ورکوي او بشري حقوقونه پکې پایمال کیږي. یو بل د ریژمې هیوادوال خلیق کابلي لیکلي دي د رباني او مسعود جنایتي او کثیفو حکومتونو چې بشري جنایتونه وکړل، بشریت قتل او قتال کړ له روس، ایران، تاجکستان، فرانسې او ګڼ شمېر نورو هیوادونو او سازمانونو سره د کابل پرانولو او د ملت د مال او ناموس په لوټولو او چورکولو کې مرسته وکړه. آیا هغوی له رایو کار واخیست؟ دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم امرالله صالح په خپل ایکس ادرس لیکلي وو چې نږدې وخت کې د امریکا له نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لیدنه لري چې پکې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحث وشي. تر دې دمه د اسلامي امارتغړو د امرالله صالح دې څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. هڅه مو وکړه چې د طالب پلوه سیاسي فعالانو نظرونه راواخلو خو بریالي نه شو. له ملتیا مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.